هر عمل کو دا خالص دا الله د رضا د پاره کو دا مونږ ته پته نشته دی که مونږ ته پته ولګېدله چې مونږ او تاسو بیبي له په بازار کې جوړه الو که نه دا جوړه خو به هسې مونږ الو د بیبي مطالبه پوره کوو خو چې کله پیسې ورکوي وایي د دې بیبي حق الله زما سره تړلی دی او دا زما ذمهداري ده دا زه د الله یو حکم ژوندی کوم په دې الله تعالی اجر درکوي په دې الله تعالی اجر درکوي چې کله په دې نیت الي پلار له پیزار اله په دې نیت چې نفقی الله په ما پرس کړي دا عبادت دی دا عبادت دی مور له کپړې اله په دې نیت چې د دې نفقه او د دې جامه پیزار الله په ما لازم کړي دي دا زه د الله یو حکم ژوندی کوم نو دا عبادت دی نو مونږ ډېر عملونه کوو خو نیت ورسره نه کوو انما الاعمال بالنیات